چې مقصد تیرې خبرې په ویر دي که اوس څه سوال لري د دغه پالیسي مورد عملا سوال وکړه یو څه اندېښنه لري هر څه لري خو په ویر باندې موږ بحث ختم کړي دي په تیر مو بحث ختم کړی د ټولو ملګرو ته ما ویلي په تیر به نه غږېږو چې غواړو تاسو دولت نه خیر وګونسته د عوام ولس په صفت زه دا نه چې غواړم ته باید ماته ډېر وګورې ځکه چې زه تر سره نه یم جنګېدلی نه سنګر کې جنګېدلی یم او نه په یو لحاظ ما تا ته ضرر نه ده رسولی سیده ته باید زما خبرې ته غوږ ونیسې که غواړې دولت وکړې بیا خیر زما زه چې غواړم صرف تا نه 3 شی غواړم زما ولس هم دا درنه غواړي صرف یو بیرغ دی مکتب دی او کاروبار دی نور چې څه کوې بنګلې جوړوې ځان ته تعمیرونه جوړوې برج خلیفه جوړوې معیشت کوې پاکستان ته ورور وایي چین ته ورور وایي وروسته دلته زمونږ بیخ شین شو سهار 5 بجې کار ته ځو د کور مصرفونه نه پوره کېږي دغه سما نور چې څه کوي زه تا نه چې نه غواړم دوستانو وخت ورکه نور دوستان ته دغه د تاسو وخت زه صرف دغه غواړو دغه ټول ملت هم دغه غواړي ته چې حق خبره مونږ وکړه د ولس په صفات ماته به اجازه وي زه فقط یو خبره کوم چې د اچا د پام نو کوم خو زه هم چې رحیم صدیقي اس کله زما د هغې د خولې نه کنځلې نه دي اورېدلي اس کله ما د هغې د خولې نه کنځلې نه دي اورېدلي هغه په دوبۍ او زه یعنې چې چا کړي دي هغه ماته معلوم دي رحیم صدیقي هېڅکله کنځلې نه دي کړي بد ردي نه دي ویلي نیوکه به یې هم کړي ویډیو به یې هم کړي هغه به یې کړي هغه ډېرو افغانانو کړې ده هغه په عملي میدان زه مې یوه نیوکه لرم بخښنه غواړم بادشاه کمول نه زه سپیشل نیوکه لرم ټولو ملګرو په اجازه سلام علیکم زه به نن اجازه والم پاچا صاحب مزه نه پاچا صاحب پلاس راغلی شکودي نه دا اوس ګوره دا محفل داسې دی که نیوکې خبرې کاروان چې دی په تا سل لرمه نیوکې پرېږدئ ولې د کار وکړئ دا دغه ته کار وکړئ یووالی نه زه نیوکې حق لرم که نه لرم قهرمان نه بلکل نه لري ځکه زما لایف دی نه کموال صاحب د موږ دلته په شروع میلمه ده او ډېرې پوښتنې هم ترې وکړې ټولې مرمۍ به نه استعمالو نن به یې نه خلاصو سبا ته به مې یو څه پرېږدو سبا به واده را سره وکړي چې په لای کې به ګډون را سره کوي زه قهرمان صاحب پاچا صاحب زه ستا نه نن صرف یوه غوښتنه لرمه زه نور ځمه وخت مو نه ضایع کوم صرف پاچا صاحب نه نن یوه غوښتنه لرمه او الله دې وکړه چې ویم مني ځکه موږ افغانان یو په بل باید چې غیرت وکړو داسې نړیوالې محکمې اعلان کړی دی یا مثلا ویلي دي چې موږ به شیخ صاحب او ورسره د کوم محکمې کوم قاضي صاحب چې په دغه لیست کې راوستي دي چې دا به موږ نیسو نو زموږ غوښتنه دا ده چې باچا صاحب د یوه ویډیو جوړه کړي او د دغه محکمې نه دې غوښتنه وکړي چې تیر 20 کاله په افغانستان کې داسې وحشتونه او ظلمونه وسول زما مدرسې او مکتبونه پوهنتونونه داسې هر څه بمبار سول زما کورونه بمبار سول امریکایان زما په کورو راوختل هغه وخت دغه محکمه چیرې وه په فلسطین کې په زرهاو مسلمانان فلسطینیان خویندې ورونه ماشومان حتی د لیندۍ ماشومان لا شهیدان سول دغه محکمه په هغه وخت کې چیرې وه داسې ویډیو دې وکړي او دا غوښتنه دې وکړي دغه زما غوښتنه ده له کموال صاحب بس غزني صاحب محترم دغه نړیواله محکمه په ځان ریشخند ویلی په ځان دغه محکمه چې چا جوړه وه هغه موږ دومره وزغلول چې له دم پورته تېر پورته تېر دي چې دا محکمه چې چا جوړه ده هغه هم دومره زغلولي چې له دم کاته تېر کړي په ځان په دغه اعلان سره په ځان ریشخند ویلی قهرمان صاحب هغه خو په ځان ریشخند وږي زه به دې غني وروره یو زه تا ته جواب درکړم او زه دا اوس هالینډ ته تلم خاص ستره محکمه چې دی ده په هالینډ کې ده او زه هغه ځای کې وم چېرته چې د همدغه محکمه په دغه ځای کې وه دا محکمې چې دي دا غټ مجرمان خو امریکا ده غټ مجرمان اروپایان دي ورور دا خبره 20 ځل ما کړې ده زه به تا ته نن یو خبره وکړم دغه بعد خو دغه اوس راپیدا شو هر رقم مخلوق 2.5 کاله مخکې دلته په د برطانیه پارلمان ته لاړم زه مرګړو دعوت کړم او غیر رسمي د افغانستان د طرف نه یعنې د اسلامي اماراتو د طرف نه او په دې لندن کې د اسلامي اماراتو مرګړي دي هغې د دعوت کوم ورغلم په برطانیه کې د برطانیه پارلمان کې د هغې ممبرانو سره کېناستو د هغې هغه دلته چې تاسې ورته وکیلان موږ او تاسې په وطن کې وئ
منګه وسره دا ټولې خبرې وکړې منګه وکړې. محکمه نشته وروره، داسې یو دغه دی ویشتو میزایل ویشتو که محکمه کېږي دې محکمه شي چې په سوریه کې قتلیان ویستو، که محکمه کېږي دې محکمه شي چې په افغانستان کې په مدرسو په جوماتونو بمباریانې وکړي. زه هغه شخص یم، هغه دلته اوس دلته راځي موږ د خلک خبر کوي د کندوز په مدرسه باندې دی باچا کاموال 3 ویډیوګانې کړي، خلکو ویلې پنجابیان دي او ما ویل چې دا افغانان دي، د افغانانو بچیان دي. په هلمند باندې چې بمباري شي ما د شپې په 2 بجې ویډیو کړي، په خوږیاڼو باندې چې بمباري شي ما پې کړی، په برمل کې چې اوس یې درته په دې موبایل کې وښیم د برمل باندې چې ماشومان شهیدان شو. دلته خلک اوس راځي ما ته وایي چې تا ما چې په هغه وخت کې د جمهوریت یو منټ تاسې لغوندې ما ته واخره کې خدای جار سم لږ صبر وکړه. ما که د جمهوریت دفاع کړې هماغه شان مې په جمهوریت ټول بادشاه کموله د ځان سپیناوی کوي، خو بل خبرې ته بهي اهمیت نه ورکوي، غوټه خبره ده. بس تاسې ته خبرنامه غواړم، ای الله مې عزتمنه کړه قوماندان صاحب، بیا به هم درسره راغلم. ګوره ودان خېشې به مشکل نشته، زه درته کښته کېږم. واده خو درسره سبا نه کوم او خو انشاءالله چې لیفونو ته به م راځم. زه یوه خبره کوم په یو شي د پوه کړم نه، په یو شي جنرال صاحب محترم کموال صاحب یو منټ خبره کوم، تاسې بیا اخره کې سوال جواب راته راوکئ. مایک ورخلاص کا ما بندو مایک چا ور وتړه دا مایک شر څوک بندوي دا ډېر بد کوي، که زموږ ملګري یې بد کوي، شرم ده. مایک خلاص کا ورته. زه خو قوماندان صاحب جنرال صاحب محترم ډېر عجیب فقیر سړی یم، خو چې تاسې په درون نظر ګورئ او د افغانانو دومره توقع ده زمانه، الله دې ستاسې عزت وکړي، الله دې ستاسې خوشحاله لري. بس خوشحاله اوسې، الله دې عزتمن لره. نن خدای پاماني در سره کو، آینده به مو داسې کو. دا دې مو ګوره شډوله دلته که د تا مخالفه مې چې یوه غلطه خبره کوي دا به لکه ماته یې چې کړي، صحیح ده. نو هېچا ته هر سړي سره په بحث په متقابل احترام په چوکاټ کې دننه نه کېږي، که څه پوښتنه لري په احترام به یې لري. زه خو نه بدماش یم نه بدماشي کوم، خو زه دغه کنځلمارو ته ویم چې په کنځلو باندې مبارزه کوي. زه په انګلینډ کې اوسېږم، بلجیم ته م ځم، هالینډ ته م ځم، فرانسې ته م ځم، جرمني ته م ځم. که کوم در کې نر وي داسې مخامخ راشي یو خبره وکړئ بیا به زما او ستا زور معلوم شي. دلته هم زور معلوم شو، په اروپا کې ولته په وطن کې هم زور معلوم شو. خو په کوټو کې ناسته سئ طالب ته هم کنځلې کوئ، نورو ته هم خلکو ته هم کنځلې کوئ. که نر که در کې څوک وي ما ته یو هېواد وښایي زه به درشم هلته بیا هم سره بدماشي معلومه شي. نو دا خو اسانه خبره چې په کوټو کې خلکو پسې کنځلې وکئ. دا اوس د بلجیم ته تللی یم، کوم د نر بچی و تاسې خو به راوتی وئ، یو بده خبره خو هم کړې وې چې بیا ستاسې څه انجام به و. ډېره مننه. پاچا صاحب بخشش کوئ چې خفه